تاسو بچی سونه دي؟ ولا بچی خو زمونږ ډیر زیات دي او د بچو مو هم بچی دي. ماشاءالله خیر درځن مړولې دي د خیر سره. دا بریکینګ نیوز د ټویټر په شان به د پاکستان او د ټولي دنیا لوی سیاستمداران هم په دې ځای باندې چې د چا ډیر خواهش شي زه د په ټي وي راشم ریډیو ته لرشم سټیج باندې خو هغه نشي غریبانان تللی دا غي د پر دا یو ډیر خمو کده او اسان لار د محروم غانې نشي ویلي خو د دې اصل کې د دې موږ لکه دا ټول ته په جار و ټول دنیا ته چې خبره په کلا او आवाज باندې وایم چې موږ دوه لو میریج کړی دی زمونږ دوه یو بل ډیر خو او دوی زما په محبت کې ما باندې یو شاعري کړی ده او هغه ز به تاسو ته سیدنو زمزمه کوم یو بوډۍ خزل ته لاړ او هغه سره پس ټوکرې کې په سر باندې ټوکرې واغې کې داسې لګي هغه او داسې چداني او دا پرتی وی کنه نو په قطار کې ولاړ هم د دې په خریدارانو کې زمانوم خوراغ بشي کنه سر د بازار بوډې دی ولی ګډ نشي د مصر سوداګرونه یوسف ګټلو زه درته وایم دا خو هغه ټیک ټاک ولا انټرویو وی اول شاعر ته چې سندره هغه نسوار دي. السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ دبلیو پښتو چینل او زه یم تاسو هوست واجد الله. نن می په یو داسې ملمانه موندل دي چې دا ډیر کم انسان ته ملاويږي دی ته صدارتي ایوارډ ملاو شوی دی او خزه خاونم دي ډیر کم خلک دا پیژني ځکه چې نن ما ډیر ویډیوګانې سرچ کړل ما ته پته نه لګیدلی صرف یو ویډیو د دیو په خپل ملاو شو ما ته چې دا غې نه ما ته پته لګیدلو چې دا خزه خاوند دي تر اوسه پوری چاته دا پته نو د دیو آغاز کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام وجد الله مننه. څنګه چې ته خیر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ډیر مننه. تاسو نه دا کوېسچن دوړنو کوم چې لګا تاسو دوړنو فیلډ بالکل الګ دی یو سنگینګ طرف ته یو د صحافت طرف ته د څنګه تاسو واده وشو؟ نو الګ خو نه دی د صحافي چې کوم وینو دا زما خیال دی چې د ژوند په ټولو مدونو کې دخل وي د عمل دخل پکې وي بیا دا دی چې زما په صحافت کې هم چې کوم ژوند دی او چاته معلوم دی نو زه چون کې شاعر یم بیسیک شاعري مې کوله لیکوالو ما او ما غوښته چې زما د خاورې کم هیروز دي اتلان دي دا زمخه تراول ما ډیر تاریخي ډاکومنټریان جوړ کړو په هغه لړ کې زه د شکیل ناز بي په لټونو ما چې دا هم پیدا کما ما پیدا کړل او اختراع کړل بس زبدام چې د شاعرانه بغیر سنگر چې د نامکمل دی یو شکه ډیر لکه ډیر کوېسچن ما چې ویډیو لاندې کتل وی کنه چې دوی دا 28 سال یا 25 سال ملک نه بار رسیدلی دا تاسو کورنۍ سم مسله او کاروبار مسله نو دا څه و چې د بي بهر کاروبارو د هوټل کاروبارو د پاکستان نه بهر او د بار خپل نورو انټروګانو کې ویلي دي چې ما خپل فن سره انصاف نشو کولای نو چې وخت په ولاره وسراله خپل فن کوم بس جی بالکل د شانتي خبره ده جی بالکل د کیس شک نشته. اوس په پرسنل طرف تاسو بچی سونه دي؟ ولا بچی خو زمونږ ډیر زیات دي او د بچو مو هم بچی دي. ماشاءالله خیر درځن مړولې دي د خیر سره. دا بریکینګ نیوز ده لکه چاته دونه پته نشته چې دوه نشته ده. اوس راځو تاسو من لګه جلتی ده کنه مونږ ټیک ټاک ته ګورو کنه ټیک ټاک بالکل چې کومه سنگینګ صحافت او د ارس د دنیا چینج کړه دي تاسو په څه ګورئ؟ ډیره ښه ده زه هم دا غرسنۍ ده چې دیته زلمی هم راغلل د منځومانه خلک هم رااله اوس زاړه هم بورکیږي نو دې طرفونو ترازی خو خبر ده چې د دې استعمال خلک څنګه کوي چونکه دغه فورم سره د خلکو دلچسپي ډیری دي خو د بدنصیبۍ نه خلکو د غیر سنجیده خلکو لاسونو تفریخه د ماشومان لاسونو تفریخه او سنجیده خلک ورته نه راځي. زوایم چې درې میاشتې وروسته به تاسو ګورئ چې د ټویټر په شان به د پاکستان او د ټولي دنیا لوی سیاستمداران هم په دې ځای باندې په دې فورم باندې خپل خبره دنیا ته رسي او اوس دې طرف ته رجحان د خلکو سیوا شوی هم دی نو رسنۍ چې څونه ټولنیز دي د خو شرط دا دی چې ته په مثبت ډول استعمال کړي.
زه خو هم چې دا کم محرومه خلک چې دي کنه چې د چا ډیر خواهش چې زه د په ټي وي راشم ریډیو ته لړشم سټیج باندې خو هغه نشي غریبانان تللی دا غي د پاره دا یو ډیر ښه موقع ده او اسانه لار د محروم خلکو د پاره دا غي محرومي ختمولو لپاره ډیر ښه لکه زیاده ده. تاسو هم شاعر او دیوم غاني وین موږ تاسو ځانو موږ ته کوم یو واین زه خو غانې نشم زما کولای شي بالکل معمولی غوندي نه دی غانې نشي ویلي خو د دې اصل کې د دې موږ لکه دا ز ټول ته په جار و م ټول دنیا ته په چې خبره په کلا او आवाज باندې ویم چې موږ دانو لو میریج کړی دی زمونږ دانو یو بل ډیر خو او دوی زما په محبت کې ما باندې یو شاعري کړې ده او هغه ز به تاسو ته سیدنو زمزمه کما نو دا اول د وړه شان خبره کوم د دې سره چې کوم تړلې شوی ده چې وی دغه یوسف علی السلام چې کوم ټیم هغه باندې بولی لګیدا نو یو بوډه خزل تلاړ او هغه سره پس ټوکرې کې په سر باندې ټوکرې هغه کې داسې لګي هغه او داسې چدانی او دا پرتی وی کنه نو په قطار کې ولاړ او خلکو لکه بولی لګول او چت خلکو کنه چاته تاسو کو چې یا به ته دلته سکے کنه نو هغه ورته وی چې زم ولاړ بولی کې کنه نو هغه ورته چې تاسو ته کتلې دي ته خپل تاسو خو یو سو هغه دی په دې په ټوکرې کې لګي دانی دین تر په دې بولی لګي هغه ما ته خپته د چې بولی ز نشم لګولې خو کم از کم د دې په خریدارانو کې زمانوم خوراغه بشي کنه نو فاروق سے ما ته وی چې ته لکه مثال د یوسف علی السلام د هغه بډې مې عزت ما ته خوخه نو خو عزت د پاره زه خوش قسمت چې ته ما حاصل کړې کنه نو بیا په دې باندې دوی یو شعر لیکل دی هغه تاسو ته زمزمه کوم د مصر د بازار بوډې دی ولی ګډ نشي د مصر سوداګرونه یوسف ګټلو وشوا بس نور د ژوند سوالونه په والله کچرته وکړم ژوند سو خو بستا دغه خواږ کتلو وشوا. مهرباني بس یو تاسو بس تاسو نکو چې تاسو دوانه لکه عمر ته وګورئ ډیر زیات عمر دی داسې ښکاري زمانم ځوانان ښکارا کیږي داسې خوشاله تاسو په مخ باندې داسې رڼا ده دې څه وجه کېدای شي. زه په خپل یو شعر کې جواب درکم چې د انسانانو سره ښه کوا نو ښه به ګرځي فراق دغه تجربه دی زندګۍ را کړې ډیر خدي تاسو بس وای دا دومره په مخ باندې دونه رڼا دومره دا د دې د مینې او د محبت او د دې د ډیر خلوص او د ډیر زما خیال ساتل وجه ده دې زما ډیر زیات کیر کوي مال د جون هر خوشحالي را کړې ده الله پاک چې مال دوی را کړنه دې کمپلیټ خو یو رب دی خو د دوی مینې زه د دوی محبت او د دوی کیر زه کمپلیټ کړم. سدي چې د دیو په ژوند کې ستانه دی خوخه کیته چې دا بالکل دی د ژوند نو باسي او غسر چې تا خوخه چې بالکل همیشه د دیو سره وي نو بس دا سخمال تر اوسه سن دي کتلی زکه چې کله لګ ډیر سونه هغه دی په خوا ختم کړی دي تاسو دې کې څه وینئ راسي جی درته وایم جی دا خو ټیک ټاک ولا انټرویو وی چې اول شهر ته چې سندره هغه نسوار دي مهرباني